أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شپږم نمبر آیت دی سورۃ البقرہ. یویشتم نمبر آیت پورې اولنې باب دی. چې اول آیتونه کې الله تعالی د قران کریم اعجاز، حقانیت، تشریح او بیان کې د ویل چې دا قران د الله حق او رښتینی کتاب دی. که چېرته د بل چا ګمان پې کوي نو د بل چا مقابله اسانه ده. الله وی راځي مقابله وکړي د درې حروفو. دویم نمبر آیت کې الله ترغیب او تشویق ورکړي قران له درې صفاتونو باندې. الکتاب یو خو مضمون ډیر اوچت دی. دویم شک به کې نشته. دریم هدایت. دریم او څلورم نمبر آیت کې الله تفسیر د تقوا والا وکي په شپږ صفاتو. ایمان بالغیب، الله تعالی نه دې درې ایمان پېښتا. اقامت الصلاه د مانځه اهتمام، ایتاء او زکات، انفاق فی سبیل الله. قرآن او سنت باندې به ایمان لري، د مخکې کتابونو باندې به ایمان لري او قیامت باندې. پنځم نمبر آیت کې الله به نتیجه ذکر کړه. دنیا کې دا خلک هدایت والا دي، ای دنیا کې الله وی کامیاب. په اسباب د فلاح ذکر شو چې کم شیو. نن شپږم او هم نمبر آیت کې دویم جماعت ذکر کوي چې دی ویل شي اهل الكفر. شپږم نمبر آیت کې درې صفات. یو دا چې د انسانان الله و انکار کوي د سره الله منینا. دویم دعوت ورمانه اثر نه کوي. دریم ایمان نه لري. اوم نمبر آیت کې به دې سزا. اسباب د علم چې هغه زړه دې سترګې دې غوګونه دې ټول قرآن. عذاب الله ورکه عظیم ډیر لوی. به قانون دار شي ایماندار مخ راوړو د وجه د ایمان نه، ځکه ایمان ډیر شرافتی شی دی. وکړ دا چې په دې منځ کې منافقان ویلې یې نه ورسره بر کفارو تذکرې کړې وي، لیکن الله کافر ذکر کړل، منافقان ورسره راوړل. د ایمان او د کفر مسله چې معلومه شونه منځ کې منافقان په خپل معلومیږي. ربط هم داري د مخکې ایتونه کې الله حال د مؤمن ذکر کوي، دی مقام کې الله او کافر حال راوړي. ځکه قرآن دا دواړه روان کړي دي. دویم الته د ایمان تذکره وکړه، دی مقام کې د عزت قانون دار چې عزت په عزت باندې ښه معلومیږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دریم جلد مجموع الفتاوا مختصر منهاج السنه کې لیکي چې اسلام به کړي کړي ماتيږي. دا هغه څوک د جاهلیت خوند نه سختی نه درې هغه ایمان په خوند باندې پويږي نه. ذکر مقام کې د ایمان تذکرہ. دویم د الله دوه قسم صفات. یو د الله د رحمت چې هغه مؤمنانو له متوجي دي. دویم د الله د قهر چې هغه د دوی له متوجي دي. ترغیب او د مقام کې اوس ترحیب. امید او توصیه را ده. کله چې حال د مؤمنانو تشریح شنو سوال راغی چې دي نور خلقو بسالي، الله جواب وکي. عاطف نه کې ځکه جدا مخلوق دی، جدا جماعت دی. ان الذين يقيننا غ انسانان كفروا چې کفر کړي له سواء علیهم برابر ده په دوی باندې. کفر او چې کفر کړي
لفظ کفر قران کې 225 کر ذکر شوی دی لغت کې ویل شي پټوالی دا اصطلاح کې دا عدم التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړی دی نه انکار چې مړ نه مړي نبی لا به کې څوک دی دا به دوه قسم لري یو دا چې انسان د ملت اسلامي اور باندې وځي او دویم دا چې نه وځي چې نه وځي لکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وقتاله کفر د مؤمن وجل کفر دی چا شاله کافر ویل نو یو کس مګر ایمان نه لاړو یا باغله متوجي شي ادره حدیث کې راځي رسول الله فرمایي جهنم کې اکثر اهل ورید د اور والا زنانا اگر د خاون ناشکری کوي تر دې پوري شرط دی ویری چې نپلی روزي هغه کزنانه نشي د خاون په اجازه ویني شي هغه اجازه ورکړل نشي به او کنه ورکول نه ویني شي دې شي دا ضرورت یې بل ډېر اقسام د کفر دي کفر انکاری کفر جهودي دې دا مطلب دی سړی خمنی چې الله شتا رسول شتا خو لیکن سړی کې انکار کوي لکه ابو طالب دی ابو جهل دی کوم معلومه چې دا حق نبی دی ابو جهل چې ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم څنګه دی ودا د الله حق نبی دی ویل کوم نه ولنا به خو ما مشری ختمي کی کله دې مشری دی ونی کړه ما څنګه خلګیات کی څنګه د خلکو کې مطلب مشهور شم چې شي نو څه د الله سره نه د مکه مشرکان او مجلس سره راغلل یمن استاد او رارز موږ د الها او بدی بیانې دا که مشتری غواړي مشتری به ورکول کزه غواړي حسنه کزه به ورکول تجارت غواړي او چې تاجر نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل قول لا اله الا الله یو د ماټول جی شو به ویل چې موږ بل عربو کې کیسه الک راولو تم له دا بچی را کدا من قتل کو د محمد صلی الله علیه وسلم مینا غبانه ماته هغه تعجب دا کوم انصاف دی ستاسو بچی به ساتم دوا د تنظیم هم کوم د خوراک او ساک خپل بچی در باندې وښنه مخ نش کیږي زه ورکیږي په دلې ویل چې تم له گزاره کوا کله ګوي کنه گزاره پکار ده الله او رسول له خپې خو جوز دا سیب خپنی شي دوی دې کې څه گزاره ده کله چې ابو طالب پوښتنه چې نبی صلی الله علیه وسلم خپاسو شیرونه ویلي والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامة او حزار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا بخپشو لګی شوی او بیات ساته دا ټول عرب شراجمه چې استایو وختم نشي ګاندمولې کله الله رسې کار کوي پس یو سره د اسلام په تایید کې ولګي کله چې قبر لانم قبرستان لوبیا بر کار خپلې که زه به مړم سم نشم کولای نو کافرم د شاقده و شمړي شي نشي کولای دیم د سی بیان کواله که څنګه شیشه بوکس باندې سړی وې استعمال کوي زړی نه پیټک بیل کا صفا خبري ډیر حق دین دراوړ او خیر خوای هغه ویل کاکا ولې منینا به مړ به بجنه کوي د شوی چې ابو طالب د جانم د اور نه وړل شي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بلکې عباس صاحب دې پوښتنه وکړه یا رسول الله دې تر خو ډېر خدمتونه کړې دي سفیاده بدل ورکړې شوی او جهنم منس کې پروت الله دې سر لرا وایستو سپلې د ور د دماغ جو شوی بری پوزه باندې راوشي سپک انسان دې دا په اعتبار د عذاب اول نور ته مقرر دي په ځین له دا سوال راځي چې ار کړې دومره خدمتونه کړې نو ایمان ولرانو جواب دا خدمتونه د الله د رضا لپاره نه و هغه شمو تبر دې شاغر چا د رضا لپاره الله کفر نفاق
تاسو سره شي و خبرې ځان لشي به بل کوي کفر او شرک د الله سره برخداران جوړول انکار د الله د ایتونو نه کفر جهلی کفر ډیرو معنا غانو باندې برازي کله معنا د انکار سوره بقره کله معنا د شرک کله معنا د حق پټولو کله ناشکری کله نفاق کله کفر دا معنا دین د اسلام نه عمل نه کول کله دې کې معنا د ارتداد ده کله د نبی صلی الله علیه وسلم د وفا اتباع نه واپس کېدل مړ محمد لا بګي سوګ دي نعوذ بالله من ذلک ډېر انسانان انکار کوي کله نفس انکار لويریش آیات باندې سوال دی دلته ویلي کافر انسان ایمان نه راوړي ولې صحابه خپل یو حالات کې و چې کله دعوت شو ایمان نه راوړي محرر وجیز کی ابن عطیر کی مراد کفرون آغا کافر دی چې هغه عنادي کافر دی کوم چې بدر کې مردار شو سواء علیهم الله برابر دی په دوی باندې انذرتهم کیر ور کې دوی لرام لم تنذرهم کیر ورن کې ایمان راوړي د شیونه وری سواء علیکا وجدار الداعی خو خپل دعوت باندې پیدا اخلي کړه څه مطلب یو سړی دعوت کوي او څوک نه مني داعی لړې پیدا راځي رشتہ علیهم ویلي ویش کړه د لفظ سوا قران کې راغلي کلب معنا د وسط او کلب معنا درمیانه برابر والی انذار لفظ قران کې اوس رشپګ اشکارت الله راوړي الاعلام مع التخويف خلق الاطلاع سره دی یری بشارت ولونه ویلي یو خدای انسانان کافر دي دوی سره بشارت مناسب نه دي دوی له سختی پکار ده ویم دسی مقام د دعوت کې د یری خبر ډیر اثر کوي جنت مې یاد وا جنت خو به رغنه د مؤمن زیری بلکې جهنم یاد کا د قبر عذابونه یاد کا د میدان د حشر سختی یاد کا خپل سړی لا یؤمنون ایمان نه راوړي پیر مضارع سره ویلي معنا اوسم نه راوړي اند زمانم جزاء من جنس العمل دکنه دوی ایمان را نوړو کفر وکي الله وی چې ایمان توفیق نشته ختم الله على قلوبهم الله مهر والے د دې پرې زونو باندې وعلى سمعهم دې پرې غوګونو باندې وعلى ابصارهم دې پرې سترګو باندې غشاوتن پردي دي دې اتربت مخ سره دا چا ویل د علت ته اس پړ دې اس ختم الله لیکن دا معنا غیر صحیح ده مرجوحه ده اس ورړې ستري کی دویم قول علماء ذکر کړي شدي دویم او جدا ده چیرته بالفرض او تقدیر دلته دا علت شنو قانون دار چې علت مخکي اول کفر دی دغه نورسه بیا ختم دلته بالعکس کارو شو صحیح تفسیر دار چې دی لوري سزا او کفر چې کله بیمانه شو باس اوس الله په مهر وارو زين لبه سوال راځي چې دی خلکو باندې الله مهر والو بیا ولې ملامت دي جواب دا چې الله اختیار ورکړي د دې مثال دا لکه دیو هوټل ته تاسو دعوت کم به وایم چې ګنټه نیمه ګنټه ور صبرې مقام کې ورا کې دې شدا چتر پریوځي زی چوزو ډېر خلکو واته سډیر دې مقام کې ناسي چتر پرې ودنو څوک ملامت لري کور والا نه دا خلک ملامت لري الله یو هدایناه النجدین خلاره وبده می خودلې ده دویم دل تر امر والا شوی د وجه د پوخانی کفر نه دنیوي د امانه مال بچو غیر الله ته واخصو خوي د امانه د خیر نه محرومي د دین نه تاجدنا دریم جواب دار د الله درې قسم صفات یو د الله عدل له احسان دی عدم ظلم الله بچا ظلم نه کوي احسان دا منه لکه مونږ او تاسو الله قران او سنت را کړی شیخ خواریزه الله نه نو کړی څومره خلک دې ملکی ګرځي لیکن چې صحیح عقیده تعالی الله درکړه دا بد الله احسان په ځان باندې مانی چې الله دا خو لکل حمد
دریم د الله د عدل صفت دی چې کله انسان غلط قدم کړي بس الله به سزا ورکړي پریدي چرته علی قلوبهم د درې شوی ذکر کړه ځکه اسباب د هدایت درې دي زړه کې سوچ دی وګونو باندې اوریدل د اوستر ګمانه سوچ قتل ماده د ختم قران کې اته کرت راغلي دا لفظ تقریبا 3 کرت بار بار الله راوړل ختم سمانا بلوغ شیء الاخر شی اخر لرسیدل اصطلاح کې دا معنا انسداد الشی یو شی د څه باندې دل جنت سو وتلی شي نور د سرات للی شي بالکل الله یو کلک زړونه دي نه سره ځونه تسوس کله د ختم دا معنا راځي عدم الفقه قصدن پویګنا پردو کې دی زنګ دی مرتبه را ختم یسو دی د خلکو د خواهش تابعداري وکړه غفلت کې واقع دي تالی ورته واره شوی دي زړن د قران او سنت والا سره بیزیا باسونه کې جنجال اهل علم فرمای چې انسان نه ګناه ولي کیږي زي نیک سړی ښه عمل کوي ستې کله غلط کار وشي دا ولي یو وجه علماء ذکر کړي لانك مكلف بالمجاهده د پاره دې چې ته د الله سره تعلق لکې کوم چې په یو حال به خو خلک د الله نه غفلت کې راته چې ګناه در نه وشي تهجد مم کوي ژاړې به مال بم لګي چې الله معاف میکا دویم زړه کې معنا د قلب چینج کېدل او وختو دا اوړي راوړي استعجزي الله همیشه شي د الله د ذکر نه سړی غافل شي مخلوق سره زیات اختلاط پیدا شي قلب شکل قران کې ذکر شکل معنا د عقل لازم قلب معنا د سینې کله صدور کله فؤاد ازړګیدنه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وېدا زونه د مهربان الله په دې ګوتو کې يتقلب کیف یشاء څنګه چې وګړی سیاړي راړي امام محمد ناصر الدین البانی رحمه الله علیه د زړه مثال پشان د نور د سترګې لري د ګناه مثال پشان د اورېس چې مخې لرا شرنه ته دش ابو درداء رضی الله عنه فرمایي وې د دې مثال پشان دا غ دیګ دی اوړي راوړي کنه جوش کې شرش ابن رواحه ویل لکه وزر چې دشته کې پروتي کله په یو طرف اوري کله په بل ذکر ویل علی قلوبهم در خلق بزلون باندې الله اداره غلي دا به اختلافي مسله ده چې عقل کم ځای کې دی چاوي دماغ کې دی چاوي زړه کې راځي قول لا زړه کې دی دماغ سره رابطه شته یو کې سمجونه دي مړو چې کفار دویم ژوندۍ زونه دي انبیاو دریم د ګناه والا کله انسان ګناه کوي د مؤمن د صفات د زړه صفات تقریبا قران سوار ل ذکر کړی دي کافرانو یوش جدا جدا نمونه سره الله تعبیر کړی دلته کې معنا ختم وعلى سمعهم ادي پرې غوګونو باندې مله وي ماده د سم قران کې 22 کرت راغلی دا لفظ وصل 3 کرت قران کې راغلی کله معنا د غوګ کله کوئی سامعه کله معنا مصدری کله خبره شوریدل کېږي وعلى ابصارهم در خلق بستر ګمانه الله وي پردي دي دا ماده یو سره تسلوي کرت الله ذکر کړی را قلوبهم جمع او ابصارهم سمع مفرد ویل ځکه دې کې معنا مصدری مراد ده یا علی مواضع السمع غشاء ناشنا پردي عجیب انداز باندې بستر کې مهمه لري کې غوګونه چایو غوګونه ځکه مخ کې راوړي نبوت کې وخت شرط دی په دې وخت باندې خبر نقل کیږي چا وینسترږي زګي کې نوري رڼا مخلوق په لیدل کېږي ظاهر د قران نه معلومیږي چې غوګونه هغه عزتمن په نسبت سنسترګو لیکن دواړه د الله انعامات ولهم د انسانانو الله تعالی او عذاب نازم عذاب ډېر لوی عذاب د آخرت کې دنیا کې قید کول د دوی وشل
عین زال به کې معنا د منعي ما عازب وګو بوله ویل چې تند ماتش علي رضی الله عنه ویل چې عازب عن ذکر نسائکم مجلسونه کې د تذکرې مکوئ سلف په دابا غنل د خېټه او د فرش تذکرې د چې روړې مو خړاو د چې روړې بو خورم واده مې د سره او آقشان دا ډېر بد اثر لري دنیا د عذاب نه سړې په سبانه بچ کی کدل د دنیوي عذاب شي یو د نبی صلی الله علیه وسلم موجود کړه چې چرته موجودي خاص کر د الله نه بکنه غفتل ایمان شکر امر بالمعروف و نهی عن المنکر تزرع عاجزی جامع لفظ الله راوړو ورو ساعت کې اوس دویم جماعت ذکر کوي د منافقانو تقریبا 15 صفات به ذکر کی مقصد بدای چې انسانانو دې صفات نه ځان ساتي ومن الناس بعض د خلقون الله یې خلق دي جامعه کې سپک ناس کې معنا د انستا انسان یو بل سره کې نه کنه د انسان مرضی چا سره تعلق نه ساتي او ځان له یوځای کې ناست نر انسان ثبت مدني ری مدني او تبع را معنا سوې سواورا دې کې معنا د نشان د انسان باندې یې راځي نو اس کې معنا د ظهور دا کارا نبی صلی الله علیه وسلم شکل مدینه راغی اتحادیه د خلکو مابین کې جوړ کړه اول منافقانو حرکتونه نه کول چې کله د اسلام جنډه مخ وړاندې تلنو باس تحریکونه شروع شو یو اول جماعت عبد الله ابن ابي بن سلول قائد لغت کې منافقت کې معنا د سوري دا منافق نه منافق ځکه وی لکه څنګه چې خادمي دو سوري کار کړی یو باندې ځان کار کی چې ورشنو حساب الماینه نو ډیر اقسام مشتري شکی عملی عقیدوي کله وسړی عقیدوي منافقي چې ظاهري منځم کوي روزم نشي خو الله او رسول سره ورانه ده کله وسړی الله او رسول سره جوړ لري خو عمل تی خراب شي صحابه په ځمانه ریدل چې موږ منافقان نو حنزله رضی الله عنه ابو بکر لویلی و منافق شوم لګی شي عمر رضی الله عنه حذیفه لویلی چې یا حذیفه نبی صلی الله علیه وسلم خو تعالی د منافقانو نمونه ایت کړي زه پکې نه يم وتنه خو لیکن دا امانت دی ابن ابي مليكه فرمایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم دیرش ملګری ولې د ټول په ځمانه ریدل چې منافقان نو یره به سړی بزانو کی حسن بصری فرمایي چې کم سړی په ځامه د منافقت باره کې نه یریږي پوه شي چې دا منافق دی یره لګ پکار دا ابراهیم تیمی فرمایي وکله چې ما د خپل عمل په قول باندې پیش کړی د منافقت نه یریدلې وینا کوم یو عمل مې بل سفیان مزه شړل وېدا ملګری مې دې مسلې نه پوهه کړو چې اوس په عملونه کوم نو سخت ګناګار علم نعمت ته خو لیکن ګور ګرانګ شیم دی ابن رجب وی وکړه سړی ونی کار کوي لیکن بده کې د نفاق عقیده لري لکه مسجد زرار زورول سړی بر قرآن درس کوي لیکن دا وی منافق سړی به جمعه جوړي دا وی منافق مقصد به د قرآن په درس د حدیث په درس د جمعه په جوړولو باندې ان شاء الله رسول الله ذکر نه صرف د مؤمن مقابله ځان مشورول تیر ما خلک څنګه پیژنې ګور مسجد زرار جوړ کې جمعه ته جوړ کې الله ولې داخله منافقان یره دای ګډیر پکار ده حسن بصری فرمایي شکر د انسان دا شبه او عمل او قلب زړه جدا جدای بس دا منافقت دی ټول به دیو مسله کې نبی صلی الله علیه وسلم ولې وجلنا ابن عاتر کړي المحر الوجیز کې بیا بخله دا ګمان کوي چې ګورا کله عبد الله ابن ابي بن سلول بارک عمر ویلي زي وشنم لا يخرجن العز من الازل دا کلمه ویلي نه خلک به مړه ملګری وښني دویم الله امر نو کړي دریم ابن عاتر کړي دي دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د امام شافعی د دې ټول علماء نه نقل کړي سره د حدیثونه وی دي خلق لا اله الا الله وی دي لا اله الا الله د وجنې سره خلق مرګ نه بچو ان وجل پکارو او زمون په وخت کې اسلام دی کفر دی د منافقت نشلې دی
چې کله یو سړی د شاپ منافقت باندې پوه شونه بس اسلام فرمایي چې به راغو وجل پکار دي اوس الحمدلله اسلام غالب دی په ارزه کې چې دي خلکو له مغلوب کاری خو لیکن دی غالب او شی به غالب انده زمانہ کې ذکر یو من الناس قران کې الله د منافقانو صفات بار بار راوړي دا ولي یو دا مؤمنان تیرې چې بیدار اوسېږي دویم د منافقانو د اصلاح لپاره کې دي شلې جوړ کیو سړي خبره کوا امید دې چې اثر برواني وکي دریم ګوره دې پر خبرو باندې دوکه نشي ګیره به پر خودلی پړګې به والی نیک نیک کارونه وکړي لیکن الله ډېر بیدار بوسيږي سړي ظاهري شینو باندې منو دوکه کیږي عمر رضی الله عنه ویلي وی چې کوم سړی پر مجلس کې جمعات کې ناس وګدو کوي نوافل کوي قیام الليل کې دوکه پې نشي ترسو پوری چې د پردي عزت لحاظ ساتي د امانت لحاظ ساتي دا مؤمن دی ظاهري مسلې باندې بدوګه کېږي نه قاسمی لیکلی چې انسان پر پاجرانو باندې د خیر ګمانونه کوي خبيث او طيب سره جدا شي آمنا بالله مونږ ایمان راوړې په الله باندې او پروزو سنې ورته ځکه ویلي ابن عتیق لیکلی چې به ورسره به شپه نه راځي یوم الاخر وما هم دهم ضمیر دې مل راځي ځکه معنا نه عام دي دا ایمان والا نه دي نو سوال مخکې ویلې دې کې ایمان دی دلته چې ایمان والا نه دي ایمان شریف کې نشته کړه رد کرامی او باندې ابن عتیق لیکلی په المحر الوجیز کې چې کوم انسان لا اله الا الله وای لیکن زړه داخله شوی نه نو په دې لا اله الا الله منیس پیدا الله نور کوي دا بزله دنه نه کوي معنا دې ته دادا ان الذين يقيننا انسانان كفروا الله وشكفر کړي دي سواء عليهم برابر د په دوی باندې انذرتهم کیر اور کې دوی لرا لم تنذرهم کیر اور نه کلا یمنون ایمان وروړي ختم الله على قلوبهم الله مهر على دې پرېزونو وعلى سمعهم دې پرې غوګونو باندې وعلى ابصارهم دې پرې سترګو باندې الله یې خاص نو پړ دی ولهم عذاب عظیم او د خلق العذاب دی الله ډیر لوی ومن الناس او باز د خلقنا من هغه څوک دی یقولو شوی آمنا بالله وباليوم الاخر مونږ ایمان لرو په الله تعالی باندې پور رسنۍ باندې منځ کې ټول ایمان اترالل وما هم بمؤمنین الله ان داخل ایمان راوړونکي په ایمان شرعي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه